अस्सलाम वालेकुम ग्रानु कतुनको नेशनल ई एकेडमी ता په خیر رالی نن به مونږه एक्सरसाइज नंबर 1.1 کې क्वेश्चन नंबर 1 او क्वेश्चन नंबर 2 دا به مونږ حل کوو. په क्वेश्चन नंबर 1 کې مونږ ته وایي find determinant of the following and evaluate them. وې د لاندینو چې کوم میټریکسونه دي د دې میټریکسونو ډیټرمیننت فایند کې ډیټرمیننت معلوم کړئ. دنه مخکې مونږه ډیټرمیننت ویلو چې ډیټرمیننت به مونږ څنګه فایند کوو. فرض کردا زمونږ سره اوله اگزامپل میټرکس A ری زمونږ سره 5 6 -4 او 2 2/2 میټرکس دی زمونږ سره. نو موږ بلاول دا پڅ کې ولیکو لاول به دا موږ د میټرکس په ډیټرمیننت په فارم کې ولیکو A determinant is equal to the matrix determinant فارم کې ولیکو. دا هم چې کله موږ ډیټرمیننت په فارم کې ولیکو اوس به څه کار کوو موږ نو د 2/2 میټرکس د ډیټرمیننت معلومولو طریقه دا ده چې موږ به د مین ډایګنل والا الیمنټس له ضرب ورکو. دلته په مین ډایګنل باندې زمونږ سره 5 او 1 موجود دی نو 5 ضرب 1 ماینس بیا به سیکنډري ډایګنل والا الیمنټس لا ضرب ورکو. سیکنډري ډایګنل باندې زمونږ سره -4 او 6 موجود دی. دغه چې موږ ضرب ورکو -4 او ضرب 6 دا به زمونږ سره برابر شي A determinant is equal to 5 کم 5 ماینس ضرب ماینس پلس 6 4 24. نو زمونږ سره به A determinant څه برابر شي 5 جمع 24 29. A determinant زمونږ سره د 29 برابر شو. دا زمونږ سره determinant طریقه چې موږ 2/2 میټرکس determinant معلوم کړو. دا غرانګي کوېسچن نمبر 2 3 4 او 5 دا ټول 2/2 میټریسز دي. دا به تاسو په خپل ټرای کې د determinant به معلوم کړئ. اوس موږ راځو کوېسچن نمبر 6 لا. کوېسچن نمبر 6 کې موږ له یو میټرکس ګیون دی میټرکس F چې دا زموږ سره یو آیډنټیټي میټرکس دی 1 0 0 0 1 0 0 0 1. خو دا آیډنټیټي میټرکس زموږ سره 3/3 میټرکس دا زموږ سره 3/3 میټرکس دی. نو دا میټرکس زموږ سره 3/3 میټرکس دی. اوس د 3/3 میټرکس ډیټرمیننت به موږ څنګه معلومو نو 3/3 میټرکس ډیټرمیننت چې موږ معلومو لاول هم دا میټرکس چې کوم دی ډیټرمیننت په فارم کې ولیکو. ډیټرمیننت په فارم کې میټرکس ولیکو. اوس د دې ډیټرمیننت د معلومولو طریقه دا ده یو طریقه دا چې هغه ته موږ ماینرز اینڈ کوفیکټرز میتھډ وایو. دا به ان شاء الله د فرست ایئر په میتھمیټکس کې موږ په ډیټیل باندې ډیسکس کوو. ماینرز اینڈ کوفیکټر طریقه دا ده چې دا میټرکس چې کوم نه چې کوم زموږ سره 3/3 میټرکس دی دا به موږ وړو 2/2 میټرکس ته تحلیل کوو. وړو میټرکسونو ته به ډیزالو کوو. هغه وړو میټرکسونه به 2/2 میټرکس او داغه بیا موږ چې کوم نه په اسانه په بره طریقه باندې داغه موږ ډیټرمیننت معلومو او دغه ډیټرمیننت بیا په خپل منځ کې راجمع کوو. لکه څنګه دا زموږ سره میټرکس F دی دا موږ په رو 1 باندې ایکسپینډ کوو. رو 1 باندې ایکسپینډ کولو مطلب څه دی د اولۍ رو چې کوم دا به موږ مکمل داسې لاک بیا بر د اولۍ رو سره موږ څه کار وکړو دا اولۍ کالم به سره داسې لاک فرست رو فرست کالم موږ لاک فرست رو فرست کالم چې موږ لاکل اوس موږ داسې کار وکړو چې دا اولۍ چې کوم الیمنټ دی دا به ولیکو او ضرب د فرست رو او فرست کالم کې زمونږ سره اولۍ کوم یو الیمنټ راغی 1 هم ولیکو. اوس موږ څه کار وکړو د فرست رو او د فرست کالم خو موږ لاکلو دا د دې نه علاوه زموږ سره کم الیمنټس پاتې شوي دي 1 پاتې شوی 0 0 1 د دې نه به یو میټرکس جوړ کړو 1 0 0 1 د دې نه موږ یو میټرکس جوړ کړو. دا زموږ سره 2/2 میټرکس دی. اوس موږ څه کار وکړو د دې اولۍ رو سره به دا دویم کالم چې کوم دی دا به سره لاک کو دا به سره باندې کو داسې. نو اولۍ رو او دویم کالم کې زموږ سره د کوم یو الیمنټ راغی 0 راغی ماینس به ولګو دلته چې ماینس هم ولګو 0 به ولګو او بیا به چې کوم دی د اولۍ رو او د دویم کالم نه علاوه کم الیمنټ زموږ سره پاتې شو 0 0 0 1 0 0 0 1 دا الیمنټ زموږ سره پاتې شو. اوس به منګر د اولۍ رو سره دا دریم کالم به چې کوم دی دا به سره لاک کو دریم کالم دا اولۍ رو او دا زموږ سره شو دریم کالم. په دې اولۍ رو او په دریم کالم کې کم یو الیمنټ راغی 0 دلته به پلس ولیکو او 0 به ولیکو. د اولۍ رو او د دریم کالم نه علاوه کم الیمنټ زموږ سره پاتې شو 0 1 0 0
0 1 0 0 دا الیمنٹ زمونږ سره پاتې شو. نو مونږ دا میټرکس چې کوم دی دا مونږ په اولۍ رو باندې ایکسپینډ کوم چې په اولۍ رو باندې دا ایکسپینډ کوم نو اولۍ رو او اولۍ کالم چې مونږ لا کړو دا میټرکس زمونږ سره راغی. اولۍ ټرم دلته زمونږ سره 1 دی 1 سره به پلس لیکو. بیا چې کوم دی زمونږ سره په اولۍ رو په دویم کالم کې 0 دی سره به ماینس. دا به دا سیکوینس رواني اولۍ پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس داسې به را سیکوینس رواني. او دارنګه دا اولۍ رو او دریم کالم هم چې لا کړل دی کې زمونږ سره 0 الیمنٹ راغی او د دې نه علاوه زمونږ سره دا الیمنټس پاتې دا دلته مونږ ولیکل. اوس پر دې هر یو میټرکس مونږ ځان له ډیټرمیننټ معلومو. ډیټرمیننټ چې مونږ معلومو دا به زمونږ سره شي میټرکس اف 1 به خپل ځای ولیکل. دې ډیټرمیننټ چې مونږ معلومو دې دوه له به ضرب ورکو 1 ضرب 1 منفي دې دوه له به ضرب ورکو 0 ضرب 0. اوس دا خبره یاد ساتئ چې 0 د هر څه سره ملټیپلای شي هغه 0 کیږي. 0 پر دې میټرکس سره ملټیپلای شي دا میټرکس به 0 شي بیا پلس دا 0 پر دې میټرکس سره ملټیپلای شي دا میټرکس به 0 شي. اوس زمونږ سره دا میټرکس اف برابر شو 1 په خپل ځای دا 1 کم 1 او ماینس 0 ضرب 0 0 او دا زمونږ سره خو الریډي 0 شو ختم شو. اوس موږ څه کار وکړو دا زمونږ سره میټرکس اف برابر شو دا 1 نه چې 0 ماینس کې 1 زمونږ سره راغی او 1 کم 1 دلته زمونږ سره چې کوم انسر راغی د میټرکس اف ډیټرمیننټ دا زمونږ سره 1 راغی. د میټرکس اف ډیټرمیننټ 1 راغی ځکه چې دا میټرکس اف زمونږ سره یو آیډنټیټي میټرکس. هر کله چې موږ د آیډنټیټي میټرکس ډیټرمیننټ معلومو دا به زمونږ سره د 1 برابر وي. دا زمونږ سره کوېسچن نمبر 6. اوس کوېسچن نمبر 7 ته راځو. هم دغه شان یو میټرکس دی زمونږ سره 3/3 میټرکس دی. دلته زمونږ سره یو 3/3 میټرکس دی او د دې میټرکس موږ ډیټرمیننټ معلومو. لاول دا میټرکس موږ د ډیټرمیننټ په فارم کې ولیکو او دلته هم دغه شان ایکسپینډینګ بای رو 1 په فرست رو باندې با بای رو 1 r1 مین رو 1 نو څنګه به ایکسپینډ کاو دا رو 1 به موږ داسې لاک او د دې رو 1 سره موږ راټول اول دا کالم نمبر فرست اولې کالم موږ لاک نو جی ډیټرمیننټ به زمونږ سره برابر شي. اولۍ رو او اولۍ کالم چې موږ لاک کړل ته زمونږ سره کوم یو الیمنټ راغی دلته زمونږ سره راغی 1 زمونږ سره راغی. نو 1 به موږ ولیکو دا 1 موږ پلس ولیکو. بیا به چې کوم نه د اولۍ رو او اولی کالم نه علاوه کوم الیمنټ زمونږ سره پاتې شو 2 3 -3 او 4 2 3 -3 4. بیا به موږ ماینس ولیکو دا به موږ داسې ترتیب لیکو اول پلس بیا ماینس بیا پلس بیا ماینس. اوس به موږ د دې اولۍ رو سره به موږ دا دویم کالم چې کوم دی دا به لاک کو داسې اولۍ رو سره به دا دویم کالم لاک. نو اولۍ رو سره چې موږ دویم کالم لاکو زموږ سره کوم یو الیمنټ راغی 2 زموږ سره راغی. د اولی رو او د دویم کالم نه علاوه زموږ سره کم الیمنټ پاتې شو 3 3 -2 او 4 3 3 -2 او 4 دا زموږ سره پاتې شو. بیا به موږ پلس ولیکو او زموږ به د اولۍ رو سره به دا دریم کالم چې کوم دی دا به لاک دریم کالم. نو دریم کالم چې کله موږ لاک کو نو دلته زموږ سره کوم یو الیمنټ دی الیمنټ 2 دی زموږ سره دا 2 به ولیکو او د اولۍ رو او د دریم کالم نه علاوه کم الیمنټ پاتې شو 3 2 -2 -3 3 2 -2 -3 دا زموږ سره پاتې شو. اوس به موږ څه کار وکړو دا زموږ سره شو جی ډیټرمیننټ. اوس دا 1 موږ په خپل ځای باندې ولیکو دا زموږ سره 2/2 میټرکس دی دا هم 2/2 میټرکس دی دا هم 2/2 میټرکس دی. دا هر یو به ځان له موږ ډیټرمیننټ معلوم کړو. د دې ډیټرمیننټ چې موږ معلومو دې دوه له به ضرب ورکو نو 4 2 8 بیا به ماینس ولګو دې دوه له پرنسپل ډایګنل والا لم ضرب ورکو 8 ته راغی بیا ماینس ولګو دې دوه له به ضرب ورکو نو دا منفي ضرب جمع منفي 3 3 9 بیا به ولګو ماینس -2 به خپل ځای باندې ولګو دې دوه له به د دې ډیټرمیننټ چې معلومو دې دوه له به ضرب ورکو 3 4 12 منفي او دا جمع ضرب منفي 3 2 6 جمع 2 بیا به چې کوم دی اوس دلته موږ د دې اخیری میټرکس چې کوم دی د ډیټرمیننټ موږ معلومو
نو 2 په خپل ځای باندې ولګو دې دوه به ضرب ورکو نو د علامات منفي را د علامات جمع ضرب منفي 3 3 9 بیا به منفي ولګو د علامات منفي د علامات جمع ده نو منفي ضرب جمع منفي او 2 2 4 دا به زموږ سره -4 شي. جی ډیټرمننت به زموږ سره برابر شي 1 به خپل ځای باندې ولګي 8 په خپل ځای ماینس ضرب ماینس پلس 9 -2 په خپل ځای دا 12 په خپل ځای ماینس ضرب ماینس پلس 6 په خپل ځای دا رنګ را 2 په خپل ځای باندې ولګي -9 په خپل ځای ولګي ماینس ضرب ماینس پلس 4 په خپل ځای باندې ولګي. بس اوس موږ داسې کار وکړو جی ډیټرمننت به برابر شي 1 په خپل ځای دا زموږ سره 8 جمع 9 17 -2 په خپل ځای 12 او 6 18 جمع 2 په خپل ځای -9 جمع 4 نو -9 جمع 4 نه زموږ سره راځي -5 جی ډیټرمننت به زموږ سره برابر شي دا به زموږ سره اوس به ضربونه ورکو دا 17 کم 17 منفي 18 او 2 چې ضرب شي 18 2 36 او جمع ضرب منفي دا به زموږ سره څه شي 5 2 10 جی ډیټرمننت به برابر شي 17 په خپل ځای -36 او -10 دا به زموږ سره راشي -36 -10 -46 راغی جی ډیټرمننت به زموږ سره برابر شي 17 -46 نو جمع 17 -46 نه زموږ سره راځي -29 زموږ سره راغی او دا زموږ سره و جی ډیټرمننت. اوس موږ راځو کوېسچن نمبر 2 ته. کوېسچن نمبر 2 کې موږ ته وایي فایند ویچ اف د فالوینګ میټریسز آر سنګولر اینڈ ویچ آر نان سنګولر. وایي تاسو معلوم کړئ چې کوم یو میټریکسونه زموږ سره سنګولر دي او کوم یو نان سنګولر دي. نو موږ د سنګولر میټریکس ډیفینیشن موږ داسې کړو چې هغه میټریکسونه چې ډیټرمننت موږ معلوم کو او د ډیټرمننت نه جواب 0 راشي هغه ته موږ سنګولر وایو او داسې میټریکسونه چې هغه ډیټرمننت موږ معلوم کو او د ډیټرمننت نه جواب زموږ سره نان 0 راشي هغه ته موږ نان سنګولر میټریکس وایو. نو اوس چې کله موږ یو میټریکس معلومو چې دا سنګولر دی که نان سنګولر دی موږ به ډیټرمننت معلومو که ډیټرمننت 0 راته دا میټریکس به سنګولري که د ډیټرمننت نه جواب د 0 نه علاوه بل انس راتله دا بیا زموږ سره نان سنګولري. لکه زموږ سره اولی میټریکس دی میټریکس A 5 3 2 1 اوس موږ ګورو چې دا میټریکس A زموږ سره سنګولر دی که نان سنګولر دی لاول به موږ دا ډیټرمننت په حالات کې ولیکو. ډیټرمننت فارم کې چې موږ ولیکو نو A ډیټرمننت به برابر شي 2/2 میټریکس دی प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स लब ज़रब और को 5 ज़रब 1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल वाले लब ज़रब और को 2 ज़रब 3 नो ज़मंग सरब ए डिटरमिनेंट बराबर शी 5 कम 5 माइनस 3 दूना 6 नो ए डिटरमिनेंट बराबर शो 5 माइनस 6 माइनस 1 दा ज़मंग सर डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बराबर शो वस द ए डिटरमिनेंट ज़मंग सरा 0 राना के बल्कि 0 ने अलावा बल इंसर आला नो چې کلم زمنګ سره یو میټریکس د ډیټرمننت نه 0 نه علاوه بل انسر راشي دا میټریکس زمنګ سره نان سنګولري. موږ ول دلته ولیکو چې سینس a determinant is not equal to 0 so a determinant 0 برابر نه ده لہذا زمنګ سره میټریکس A as non singular نو میټریکس A چې کوم دی زمنګ سره نان سنګولر میټریکس. دویم نمبر موږ راکله میټریکس B 3 6 2 او 4 موږ ته وای دا معلوم کړي چې سنګولر دی که نان سنګولر دی. لاول موږ دا ډیټرمننت په فارم کې ولیکو. اوس د ډیټرمننت موږ معلومو چې ډیټرمننت موږ معلومو د دوه له ضرب ورکو 3 ضرب 4 ماینس د دوه له ضرب ورکو -2 او ضرب -6. اوس موږ څه کار وکړو B ډیټرمننت زموږ سره برابر دی 4 3 12 ماینس په خپل ځای او ماینس ضرب ماینس پلس او 6 دونی 12 نو 12 ماینس 12 نه به زموږ سره راشي 0 نو زموږ سره د بی ډیټرمننت نه جواب 0 راغی چې کله زموږ سره د میټریکس نه د ډیټرمننت نه جواب 0 راشي نو دا میټریکس زموږ سره سنګولر میټریکس. موږ به ولیکو چې سینس B determinant is equal to 0 so B is singular matrix
बी मैट्रिक्स जमंग सरा सिंगुलर दे देखिए जे कम दो एग्जांपल जमंग सरा पाद शो बाने बता उस पखपल ट्राई हो कई का कांसेप्ट हम भी क्लियर न हो बेता उस कमेंट के मेंशन कवले शई दाव जमंग सरा एक्सरसाइज नंबर 1.5 की क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पदे एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में इंशाल्लाह मंगा पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की रिकॉर्ड को तर आगे पोरे दाल्ला पावन।